له چپاولګرۍ تر سوداګرۍ د شل کلن جمهوریت له دسترخوانه موړ محقق اوس د هیواد پلورلو ته مټې رانغاړلي. محقق ځان ثابت کړی او همیشه دا خبره کړې چې زه افغان نه یم. محقق په دې باندې ښکاره وویل چې موږ دغه کرښه په رسمیت باندې پېژنو. هویت ترې واخیستل شي، دلته څومره دارایي لري، جایدادونه لري، دا استملاک شي. محقق داسې یو سړی دی چې نه یې پر ضده نه د افغانستان دی او نه باید افغانستان ته پرېښودل شي. مخکې د یو د غلو د یو مافیا یو ډله وه، دغلته یو حاکم و د یو څو شخصو لپاره. دغسې اشخاص چې منفور اشخاص دي دوی څنګه کولی شي چې په دې اړه باندې خبرې وکړي؟ هغه اوس فلحال د لابیګري کې پاکستان ته. تا د دغسې اشخاصو په اړه باندې څه نظر دی؟ هغوی باندې باید د هېواد دروازې بندې شي. د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. د دې زه امین الحق امیني یو ځل بیا له یوې ځانګړې او متفاوتې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. نننۍ موضوع مو یوه ډېره حساسه موضوع ده او حساسه په دې ده چې دا د هیواد او د دې وګړو لپاره د سرنوشت د ټاکلو موضوع ده. زموږ ډیری هیوادوال د دې موضوع په اړه باندې ډیر زیات حساس دي، خو په دې وروستیو کې دغه موضوع راپورته شوې د ځینو اشخاصو لخوا چې په دغه موضوع کې شخصي ګټې ګوري، په دې باندې بحث کوي او په رسنیو کې راڅرګندېږي او په هغې باندې خبرې اترې کوي او د هیواد د وګړو په سرنوشت باندې یو ډول سودا کوي. که موږ وګورو په دې وروستیو کې محقق ځینې څرګندونې کړې وې د هیواد د په اړه باندې چې د هیواد د خاورې په اړه باندې وي، هغه موضوع چې زموږ ډیری هیوادوال ورسره حساس دي. د ډیورنډ موضوع یادوم چې په دې وروستیو کې خلک پرې باندې ډیر بحثونه کوي او محقق په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وې. که وګورو زموږ د هیواد د تاریخ په اوږدو کې ځینې داسې څیرې تېرې شوې وې چې هغوی په مختلفو شکلونو باندې د هیواد ته خیانت کړی، خو ځینې خیانتونه داسې وو چې ښکاره وو او ځینې پټ وو. خو په اوس وختو کې دغسې اشخاص راپورته کېږي او په ډېرې سپین سترګۍ سره د هیواد په ملي مسایلو باندې پرېکړې کوي او هغه داسې پرېکړې چې د دې ولس د وګړو لپاره د منلو نه وي. زموږ د هیواد په تاریخ کې مشران چې تیر شوي دي، که هغه په جمهوریت کې کله هغې څخه وړاندې په دې موضوع باندې چې کله هم غږېدلي ویلي دي چې دا موضوع د دې ولس موضوع ده او په دې باندې هیڅوک پرېکړه نشي کولی. په اوس وخت کې دغه موضوع راپورته شوه او په دې باندې ځینې پټې معاملې ترسره شوي دي چې محقق په څرګندو ټکو کې دغه موضوع راپورته کړه. ویل چې دغه د ډیورنډ کومه کرښه چې ده د پاکستان د او ښکاره یې په څرګندو الفاظو باندې په ډېرې سپین سترګۍ سره دا موضوع ومنله او ویل چې دا د پاکستان خاوره ده او نړیوالو په دې باندې پرېکړه کړې ده او هغه موږ ته د منلو ده. خو پخواله رسنیو کې همداشان د هیواد په داخل کې هغه وګړي چې دلته اوسېږي په شاوخوا سیمو کې یا د هیواد په داخل کې اوسېږي یا د هیواد څخه بهر دي، هغوی په دې باندې ډېر کلک غبرګونونه ښودلي وو. موږ هم دلته راغلو، د کابل ښار ته راغلو، د دې وګړو منځ ته راغلو چې په دې خاوره کې رالوی شوي دي. ومو غوښتل چې د دوی نظرونه په دې اړه باندې راواخلو، ځکه دا موضوع یوازې د هغو اشخاصو موضوع نه ده چې په راس کې قرار لري او په تیر کې یو څه حاکمیت د دوی په لاس کې و. دا د دې ولس موضوع ده او د دغه ولسو پرېکړه د ټولو خلکو لپاره د منلو ده او په دې باندې اشخاص نشي کولی چې پرېکړه وکړي. موږ هم کراره ورځو د دغه خلکو سره د دې ولس له وګړو سره خبرې اترې کوو، په دې موضوع به ورسره بحث کوو. زما په څنګ کې یو ورور ولاړ دی، له دوی سره یو څو خبرې کوم، د دوی نظر هم په دې موضوع راخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر صحت دې ښه دی؟ ژوند مو په خیر تېرېږي؟ مننه خپل قراري خدای مننه. الله دې آباد لره. د کوم ولایت یې؟ لغمان لغمان ولسوالۍ الینګار. الینګار.
دلته په څه مصروف یې؟ دلته فلحال رکشا چالو. رشکه چلې. ته په همدې خاوره کې رالوی شوې د همدې وطن یې؟ شکر الحمدلله همدغه خاوره کې رالوی سوی یم، بس همدغه وطن یم. دا وطن ستا لپاره او دغه خاوره ستا لپاره څه ارزښت لري؟ په کومه سترګه ورته ګورې؟ دا خو معلومه خبر ده، ځکه چې حدیث د پیغمبر راڅخه حب الوطن من الایمان، څوک چې وطن سره مینه لري هغه ایمان نه لري. موږ خو دې خبره دغه وطن هم ده، په دغه وطن باندې ځان قربان ده. او کوم تا مخکې په راپور کې وویلې چې محقق صاحب یو خبره کړې چې مثلا زه دغه محقق داسې یو سړی دی چینی پرزه ده، دا ټولو ته معلومه ده چې چینی پرزه د په استعمال سره بیا د کار وړ نه ده. هغه که په افغانستان کې نه ردي، افغانستان کې داخل ته د راسي یو سل نفر ځان پسې ودرې، بیا دا خبره کوي موږ ومنو. دا خبره یو نفر هغه یو عادي فرض ده، یو شخصیت دغه د خپل ډي ان اې د ما وګوري چې هغه د خپل د افغانستان ده که نه ده، خپله خاوره دی وګوري، هغه د خپل ځان ته دی وګوري چې د کوم ځای نه دی راغلی. نو هغه د یو شخص د افغانستان سرنوشت نشي ټاکلی او نه د هغه کولی شي هغه اوس فلحال د لابیګري کې پاکستان ته د پاکستان شخصیت ده، ټول نړۍ ته دا معلومه ده. که چېرته هغه افغانی وای په افغانستان کې به اوسېده، ناست کوم ځای کې ده. که وګورو دغه موضوع چې وخته پرې مونږ بحث وکړو، تا نه مې هم پوښتنه وکړله چې تا لپاره څه ارزښت لري. همدغه ډول دغه خاوره د ټولو هغو کسانو لپاره چې دلته رالوی شوي او د دې خاورې بچیان دي او په دې خاوره کې خاپوړې کړي، همدغه ډول ارزښت ورته لري او هیڅکله نه غواړي چې یو څوک د دوی په سرنوشت باندې یا د دې خاورې په سرنوشت باندې بحث وکړي. خو په اوس وخت کې که وګورو ځینې خلک چې د هېواد نه بهر ځي دا موضوعات راسپړي او پرې غږېږي. په ښکاره باندې پاکستان هم څو وارې دغه سیاسون راوغوښتل او ورسره ناستې ترسره کړلې او په دې موضوعاتو باندې بحثونه وکړل، خبرې وکړې. په اوس وخت کې دغه محقق راپورته کېږي، دغه موضوع راپورته کوي او پرې بحث کوي. ستا په نظر باندې د دغه ډول اشخاصو چې په تیر کې هم ازمایل شوي دي، امتحان یې ورکړی دی ولس ته، د دوی خبره څومره اثر لري؟ ما خو مخکې تا ته ویلې چې دا خلک چې دا یو د په دلته امتحان سوي دي، دا دلته امتحان سوي دا هېڅ اعتبار نه لري. دا که دلته راسي یو لاسګاډی یو کراچیوان له دې نه ارزښت لري نه دا خلک لري. د ما په نظر باندې یو کراچیوان چې دا خبره بس ټولو کثافتو کې لاس وهي، د هغه نه دی ماته بدتر ده، ځکه هغه په خپل ملک کې لګیا دی او لاس روپۍ بس دلته درآمد پیدا کوي. دی په پردي ملک کې ناست دی، د پردیو په اشاره لکه یو د پاکستان د یو فلم هیرو غوندې لا چې یو ډایلاګ راولي چې زه دا کوم دا کوم، دی نه د افغانستان کوم د ملکیت کوم دعوه کولی شي، نه کوم یو خاصه کړۍ ده نه یو خاصه ککره ده. مخکې د یو د غلو د یو مافیا یو ډله وه، دغلته یو حاکم و د یو څو شخصو لپاره. نو اوس فلحال چې انشاءالله امارت اسلامي راغلی ده، دا غله مله ټول زورواکي ټول ریاست جمهوریانه دا ورکې سوې. اوس محقق داسې موږ ته ښکاري لکه نور به ورته توهین نه کوو، لکه یو کوساډه به موږ ته ښکاري، کوساډه به په خوله باندې افغانستان سرنوشت نه ټاکل کېږي. بالکل همداسې ده، ځکه په تیر کې که وګورو په دغه خاوره باندې او خاص کر په دغه ډیورنډ فرضي کرښه باندې زموږ ډېر ځوانان شهیدان شوي دي. که چېرته دا د ولس ته د منلو وی نو بیا په دې باندې چا قرباني نه ورکوله. دا داسې یو موضوع ده چې ولس ته د منلو نه ده او هغه خاوره چې هغه ته پاتې ده هغه همیشه یې موږ دعوه وه او بیا به مي. او که چېرته دغه ډول اشخاص چې په رسنیو کې د خپل ځان د مطرح کولو لپاره بیا د خبرې راپورته کوي، نو دا یو داسې شی ده چې د خلکو له سترګو غورځېدلي دي. بالکل بالکل همدغه شی ده. ګوره مونږ داسې دا اول خو پاکستان ده، کابل ده، کمبل ده، بل ده، ټول هېوادو ته مونږ مثلا دغه یو پیغام ده. اول د راسې مونږ سره به سوله کې ژوند وکړي، چې د سولې ژوند نه مونږ دوه رقمه جګړه لرو، یو د عقیدې جنګ ده، یو د مونږ د خاورې جنګ ده. مونږ په دواړه که زه چېرته شهید کېږم مثلا زه پکې شهید یم، که مې سړی د غازي یم، ما ته په دواړه کې ګټه ده، ما ته الله پاک په دواړه کې هغه راکوي. نو خبره داسې ده چې بس دا نه ده پنجابیان د مونږ تاب لري او نه بل کوم تاب لري. انشاءالله په کرتو معلومه کړې او دا بیا موږ سره معلومه. دغه ډول اشخاصو ته به ستا پیغام څه؟ ځکه د دې ولس هر یو وګړی د دې خاورې په اړه باندې د ویلو لپاره حق لري او باید وی وایي، ځکه دا زموږ داخلي احساسات دي د دې وطن په اړه باندې. ستاسې پیغام دغسې خلکو دپاره څه؟ د ما خدا پیغام د دې خلکو ته دا رئیس د خلکو نه د بخښنه وغواړي، دا د خلکو د وینې پوروړي دي. دا خلک دی په خپل ولس باندې هم دا رحم نه ده کړی، دی په خپل ولس باندې امتیازات اخیستي د خپل جیبو ته وړي. د اول راسې خپل ولس نه د اول بخښنه وغواړي، بیا د دې ملت نه بخښنه وغواړي. اول د دې خبرې اول د داسې دا ثابته کړي که چېرته د دې بخښنه نه مطلق د اعلان وکړي چې زه افغانستان نه یم، زه یو بل ځای نه راغلی یم چې بس دا خبره لکه هیرا منډۍ کې چې پیدا کېږي یو د نه زه هغلته پیدا شوی. بالکل خدای تعالی دې وکړي چې زموږ ټول هیوادوال چې
که داخل کې د هیواد دی او که بهر دي دغسې اشخاص وپېژني او د دوی دغه کمې خبرې چې دي یا د دوی هغه کمې ادعاوې چې دي چې موږ له ولس نه نمایندګي کوو یا په تیر کې هم کړې ده هغه هم څرګنده ده او اوس هم دغه ده چې دوی خپل اصلیت د ولس ته وښوده چې دوی څوک دي او د دې خاورې په اړه باندې څه فکر لري. ستاسې نه ډېره زیاته قربان، خوشحاله اوسئ. مننه. الله مو آباد لره. ډېر خوشحاله اوسئ. څه حال دی نو تاسې ښه یاستئ وروره؟ ژوند مو په خیر تېرېږي. الله مو آباد لره. درنو لیدونکو د دغه هېوادوالو سره به خبرې اترې کوو. که وګورئ ما شاوخوا ډېر ملګري راټول دي، ډېر هېوادوال راټول دي. ته راشه وروره یو څو خبرې راسره وکړه. ستړی مه سې. څنګه یې ښې؟ خیر یې؟ ژوند دې ښه تېرېږي؟ کراري خو ده. ستاسې نوم مبارک؟ امیر کوم ځای؟ لغمان لغمان. الینګار ولسوالۍ ساوت الینګار نه راغلی. او دلته کاروبار کې څه شی کوي؟ پلاستر کو پلاستر کې کاریګر یې؟ محقق څو وخت وړاندې تاسې به کتلي چې د افغانستان په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وې او بیا ویلي چې د ډیورنډ کرښه موږ په رسمیت باندې پېژنو. حال دا چې زموږ ډېری ځوانان په دغه فرضي کرښه باندې شهیدان شو. هر وخت موږ ته نه جنازې راوړي دي خو هېڅ څوک هم دې ته حاضر نه دي چې په دې باندې معامله وکړي. خو اوس وختو کې محقق په دې باندې ښکاره وویل چې موږ دغه کرښه په رسمیت باندې پېژنو. په دې باندې ستاسو نظر دی؟ زما نظر خو دا ده چې شل کاله دلته و چې هلته هېواد نه بیرون ناست دي او داسې وایي چې رسمیت پېژنو. دا خو نه چا پېژندلی او نه یې څوک پېژندلی شي. دلته دومره وینه توی شوې چې دومره نور هم توی شي څوک رسمیت نه شي پېژندلی. واقعیت هم ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړله. هېڅکله هم څوک حاضر نه دی چې دومره چې شهیدان موږ ورکړي دي که د دې 2 برابره هم شهیدان ورکړو څوک یې په رسمیت باندې نه پېژني. او د دې دا موضوع داسې حساسه موضوع ده چې هر څوک یې په اړه باندې خبرو کولو حق هم لري. همدا ولس دی او همدا وګړي دي چې په دې باندې د خبرو کولو حق لري. هغه خلک چې امتحان شوي دي نو هغه به څه بیا امتحان ورکړي. او ما خو درته وویل چې دلته چې 10 کاله و نو دې خپل جېبونه ډک کړل لاړو د خلکو وینه تجارت کولو. نو اوس دلته ناست دي وروره بیا د افغانانو وینه تویولو ته ضرورت لري چې وروره دلته رسمیت پېژنو، دلته جنګونو ته لاس وهنه کوي. دلته د دې خبرو ته څوک نه غوږ نیسي او نه یې کوي. اماران نه خلک سل په سلو کې خوشحال دي او دې ته راځي دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو تاسې زموږ د دغه ورونو خبرې واورېدلې چې دلته په کاروبارونو باندې بوخت دي. شاید ډېر عادي وګړي واوسېږي خو د دې خاورې بچیان دي او د دې هره خبره د ارزښت وړ ده او باید ورته ارزښت ورکړو. تاسې تصاویر ګورئ بیا له تاسو سره. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. له ما سره په څنګ کې یو څو ورونه ولاړ دي. له دوی سره به هم د همدې موضوع په اړه باندې غږېږم چې دوی په دې اړه باندې څه نظر لري. ځکه په خواله رسنیو کې ډېره غوغا جوړه ده او هر څوک په دې اړه باندې خپل نظر شریکوي. ځینې اشخاص بیا له دغسې منفورو اشخاصو څخه د خپلو ګټو لپاره ملاتړ کوي او ځینې بیا وایي چې دغه ډول پرېکړې کول یا خبرې کول د هېواد د وګړو لپاره د منلو نه دي. له دغه ورونو نظر به هم په همدې موضوع باندې راخلم چې دوی څه نظر لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورونو. خیر بخیر جوړ کراري ژوند په خیر صحتمند الحمدلله. اوس خیر دی نو خیر الله دې آباد لره. خوشحاله اوس. د کوم ځای؟ د لغمان یم. د لغمان کابل کې کاروبار کوي؟ دلته مې کور د کاروبار هم ته کوم فعل لپاره. ډېر خدای تعالی دې په کاروبار کې برکت واچوه. امین. د دې موضوع په اړه باندې تا څه نظر دی؟ په اوس وخت کې محقق وایي چې موږ د ډیورنډ کرښه په رسمیت باندې پېژنو او ډېرو خلکو پې عکس العمل ښودلی. ستا په دې اړه څه نظر دی؟ زما په دې هکله دا نظر ده چې موږ خو د مشرانو سره متفق ولاړ یو ورسره او خبرو ته سره کینې او خبر د په خبر حل کې ډیورنډ کرښې سره او بل دا خبر دا ډیورنډ کرښه مکمله که پاټک باندې هسې مخالدار ور واچوي نو ټولو نه به ښایي. دا یو ورځ جنجال نه 2 ورځې جنجال نه د پاکستان هېڅکله نه غواړي چې موږ مخه ترقي وکړو
نو بس د خبر سي اټک پر لاړ سي مکمل دا تورخم ور وخت په اټک ورولې ورته نو ټول نه بخسي دا جنجال نه به وار اخلاصو بالکل ځکه که وګورو همیشه چې موږ جنجال د پاکستان سره په همدې موضوع باندې راپورته شوی ده چې د اټک موضوع ده او ډېری ځوانان هم پې شهیدان ورکړه دا خو دا خو هېڅ چا هم دا ښکرخه ونه منله اوس یو شخص راځي په رسنیو کې راښکاره کېږي چې ډېر وخت د خلکو له یاده وتلی دلته پخوا اوسېده ظلم او جبر او قومنداني کوله د دې هیواد له ټولو مزایاو نه ګټه اخیستله خو اوس راځي د هیواد پلورنې خبرې کوي ستا د دغسې اشخاصو په اړه باندې څه نظر دی داسې خلک کولی شي چې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې وکړي نه هېڅکله نشي کولی هغه هېڅکله د افغانستان د سرنوشت څه کشي له په افغانستان کې سپریم دی لا ښه ده او دا خبرې او دا هغه خو په کار نه دی لپاره چې ملک هم خرڅ کړي دا ورسره پورته هم کېږي نو زما همدغه مشران همدغه خبره ده همدغه خواهش زما چې باید دوی دغه بندر مکمل اټکه پورې ویسي یا د کینې په خبر باندې خبر دی حل کړي کني هر جنجال هر ځوانان شهیدانېږي پې نو دې نه ښه ده چې خبره په خبره حل کړي ورسره داسې نه کېږي چې یو څوک راشي او د دې موضوع په اړه باندې خبرې وکړي واقعیت هم زموږ هیوادوال چې وګورو دې موضوع په اړه باندې ډېر حساس ځکه ډېره قربانۍ هم ورکړې والا ډېرې سخت زیات یو ورځ نه دوه ورځې نه درګرد ورو شهیدان کېږي ځوانان پې او بل دا د یو ورځې مسله هم نه ده چې یو څوک ووایي چې راځه دغه خاوره مې ورکړله بس خلاصه شوه دا موضوع نه دا دا د خلکو د احساساتو سره او د ارزښتونو سره لوبې کول دي چې یو څوک راپورته شي او په دې موضوع باندې خبرې کوي چې زه د اټک خاوره ما د ډیورن کرښه ما په رسمیت وپېژندله دا د پاکستان خاوره شو دا هېڅکله نه کېږي دا د افغان هم بچی هم څه خبره دا هېڅکله ورسره نه مني چې دا تر ترخان پورې بیا مثال اټکه پورې پاکستان ساحه سي دا هېڅکله نه منل کېده اول شخصي زه خپل افغانۍ مزه ولا کې په ټول عمر ومنم زه نو دا خو لا نور بچي افغانان خلاصه کوي او نړیوال همدغه خواهش دی موږ چې باید د کینې سره او دغه مسله حل کړي دا خو هره ورځ جنجال جنګونه دغه په کار ده او دواړه ګاونډیان دي سره بالکل ډېره مننه ډېره مننه څنګه وروره ښه سړی مشر ښې کراري ستا په دې اړه باندې څه نظر دی نو زما خو دې موضوع باندې دا نظر دی چې دغه موضوع هیڅکله هم نشي کېدلی چې مثلا د ډیورن د کرښې نه موږ ورتېر شو او هغه څوک چې په دې اړه مثلا دا خبرې کوي چې مثلا دا په رسمیت وپېژندل شي هغوی باندې باید د هیواد دروازې بندې شي هغوی باید مکمل هغه د نه د افغانستان دي او نه باید افغانستان ته پرېښودل شي ځکه خبره داسې ده په دغه باندې موږ او تاسو ډېر شهیدان ورکړي او که د هر ځوان که وګورو په دې وطن کې چې رالویږي د کوچنیوالي نه په ذهن کې دا خبره ورته کلکه اچول شوې ده چې د ډیورن کرښه فرضي کرښه ده هېڅکله یې موږ نه منو او ټول هیوادوال په دې اړه باندې ډېر زیات حساس دي ستا په نظر باندې دغسې خلک چې دغسې خبرې کوي دا د خلکو په فکر باندې کوم اغېز کولی شي چې اوس له هیواد نه تللي دي او پخوا یې دلته جرمونه هم کول او جرمي سابقه هم لري دې وطن د خلکو په وینو باندې معاملې کولې ما په نظر بغیر له دې نه چې مثلا خپل شخصیت ته سپکاوی وکړي که نه دې نه بغیر نور هېڅ ګټه دوی نشي کولی د ډیورن په باره کې د ډیورن د پلورلو په باره کې چې څوک خبرې کوي هغه خپل ځان شخصیت سپکوي او هغه خپل دغه ته په سپکه باندې ګوري خپل ځان ته نو داسې خلک سپک خلک باید هېڅکله افغانستان ته پرې نه ښودل شي خدای تعالی دې وکړي چې زموږ دغه هیوادوال چې دلته اوسیږي او دې اوره کې خاپوړې کړي دي او رالوی شوي دي په دې موضوع باندې فکر وکړي د دې موضوع تاریخ وڅېړي د دې موضوع د قربانیانو په اړه باندې خپل معلومات زیات او په دې باندې وپوهېږي چې دغه خاوره د دې وګړو لپاره څومره ارزښتمنه ده او له هغې وروسته بیا د محقق په شان د اشخاصو په اړه فکر وکړي او د دوی دغه تحلیل چې اوس دوی لري په دې اړه باندې باید قضاوت وکړي تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي له ما سره په څنګ کې یو ورور ولاړ دی او په همدې موضوع باندې مشخصا ورسره غږیږو ځکه دا یوه حساسه موضوع ده او ټول هیوادوال له دې نه آګاه دي او په اړه باندې معلومات لري چې د ډیورنډ پر موضوع باندې زموږ څومره هیوادوالو قرباني ورکړې ده په تیر کې او په اوس کې او په آینده کې د دې موضوع په اړه باندې دوی څومره حساس دي او څومره له ارزښت نه دغه موضوع ډکه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشاله سي، ډیره مننه. کراري دا ژوند مو بخیر تېرېږي. الحمدلله. ستاسې نوم مبارک. عرفان الله مظلومیار. مظلومیار صاحب که د دغه موضوع په اړه باندې ستاسې نظر واورو چې محقق وروستیو کې څرګندونې کړې وي او ویلي چې دغه کرښه چې کومه یوه ده فرضي کرښه دا موږ په رسمیت باندې پېژنو. ستا په نظر باندې د دې ولس لپاره دغه موضوع د منلو ده او دغه ډول اشخاص چې په تیر کې خپل ځان ثابت کړی و چې د ولس کې دوی کوم ارزښت درلوده کوم ځای درلوده دوی کولی شي چې په دې اړه باندې پرېکړه وکړي؟ لومړی باید دا خبر وکړو چې آیا محقق ځان ته افغان وای که نه وای. وخت کې چې یو څوک د افغانیت نه انکار کوي د افغانستان په موضوعاتو باندې غږېدلو حق هیڅ نه لري. محقق ځان ثابت کړی او همیشه دا خبره کړې چې زه افغان نه یم. که تاسې هغه وګورئ د هغې خبرې واورئ هغه بالکل د افغانیت ته انکار کوي. وخت کې چې څوک د افغانیت نه انکار کوي هغې ته نه ده پکار چې د افغانستان په داسې خاص موضوعاتو باندې وغږېږي چې دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه خبره ده. او راځو د ډیورنډ د فرضي کرښې په رابطه باندې که درته ووایم ما د ډیورنډ فرضي کرښه نه په پخوا کې چا منلې نه په راتلونکي کې مني او نه یې اوس مني. دا په رسمیت د پیژندلو نه ده ځکه دا یوه کرغړنه کرښه ده. کله چې په 1940 کال کې پاکستان آزاد شو د دې ترڅنګ چې دی بیا په 1948 کې اسرائیل منځته راغی. دا دواړه هغه هیوادونه دي چې دا د پردیو په رابطه باندې جوړ شوي دي. ځکه چې هند کله هند برطانوي چې دا ازادي اخیستله نو د برطاني ولسمشر دا خبره وکړه چې موږ ته د هند یو موټی خاوره پکار ده چې موږ په هغې باندې حاکمیت ولرو. نو هماغه خاوره چې ده د هند یو موټی خاوره دا د پاکستان هیواد ته نه مراد دی چې دا مشخصا د هند نه او د افغانستان د خاورو نه جوړ شوی دی. ځکه دلته نن به تاسو اورېدلي د پاکستان ولسمشر چې هغه اصلا نه سیاسي اړخ لري د خپل ځان په رابطه باندې هغه سیاسي هم نه دی ځکه د هغه د یو د خپلې ښځې په د هغې د پرمختګ او د هغې سیاسیتوب په مخ باندې رابطه باندې چې دی دا ولسمشر شوی دی هغه سیاسي اړخ هم نه لري او اصلا د تاریخ نه آګاه نه دی. ځکه هغې هم ویلي دي چې د ګندهارا کم تمدن چې دی دا د افغانستان نه دی ځکه دا باید دا حق پاکستان ته ورکړل شي او خو دی د تاریخ نه اصلا خبر نه دی ځکه دغه د ګندهارا تمدن چې دی دا د 3000 کاله مخکې خبره ده او پاکستان 70 کاله کېږي آباد شوی دی. دا اوس په دا داسې ښکارور دروغ دی چې هېڅوک یې نشي منلی. بالکل تاسې تاریخي لحاظ باندې هم دغه موضوع ته ډېره ښه اشاره وکړله. د اسرائیلو او د پاکستان د رامنځته کېدو موضوع ته هم که وګورو د دواړو لپاره د رامنځته کېدو لپاره برطانیې ډېره قرباني ورکړله او بیا کله چې ضیاءالحق هلته لاړ اسرائیلو ته په مقابل د فلسطینیانو کې وجنګېده چې هغه شهیدان دوی کوم درلودل چې دوی کوم فلسطینیان شهیدان کړي. د اسرائیلو دغه وخت رئیس جمهور ویلي چې موږ به په 10 کالو کې هم دومره فلسطینیان نو شهیدان کړي لکه څومره چې په 10 ورځو کې ضیاءالحق شهیدان کړل. واقعیت هم که چېرته اصلیت دې موضوع ته وګورو دواړه رامنځته شوي هم په همدې بنیاد دي. خو که بل اړخ راواخلو په اوس وخت کې د افغانستان ځینې هغه اشخاص چې منفورې څېرې وي دلته یې خپل ځان ثابت کړی و له هېواده چې کله بهر وځي له پاکستانیانو سره او له هغه کسانو سره کېږي چې د افغانستان مخالفت یې په تل کې کړی ده او اوس هم د افغانستان د ورانولو لپاره اقدامات کوي. دوی بیا راپورته کېږي او په داسې حساسه موضوع باندې غږېږي چې په تیر کې هم زموږ کوم مشران چې تېر شوي دي هغوی ویلي چې دا د ولس موضوع ده. که چېرته راشو د اسلامي امارت لومړني مشر ته ملا صاحب محمد عمر مجاهد حفظه الله هغه خبرو ته چې کله راشو چې د پاکستانیانو سره په دې اړه باندې کړی وي هغوی هم په ټینګه باندې دا موضوع رد کړی و او ویلي چې په هېڅ وخت کې دغه موضوع موږ ته د منلو نه ده او دغه موضوع چې ده دا ولس پورې تړاو لري. دغسې اشخاص چې منفور اشخاص دوی څنګه کولی شي چې په دې اړه باندې خبرې وکړي؟ لومړی باید دا وي کله چې جمهوریت دلته حاکم و هلته مشارکتي حکومت و د هر هیواد خپل سیاستونه د افغانستان دپاره که د معینانو په سطحه باندې و که هغه د وزیرانو په سطحه باندې ګوره تاسو ته به زه یو مثال درکړم. د اطلاعات و فرهنګ معین راځي
دلته یو خبره کوي چې د هغه د افغانستان فرهنګ د منځه یوسي. کله چې ولسمشر د هغه دپاره وایي چې یاره دا موږ د منځه وړو، خو دلته چې د ایران را پاڅېږي دته وایي چې دا ته نشي وړلی، ځکه ایران دلته کومکونه کول. که موږ او تاسې وګورو وزارت خارجه کې یو کس چې اصلا د تعلیم د نګاه نه په صفر کې ضرب صحیح ده، اما څو کاله وزارت وکړه هغه نشو کېدلی اخوا کېدلی، ځکه جرمني کومک کو. کله که دا اخوا کېدلی جرمني دلته خپل کومکونه درول. راځو دې خبرې ته د رحیمي په رابطه باندې چې هغې هم ویلې چې یاره دا باید وپېژندل شي. رحیمي چې و د خپله د لندن نه راغلی و، بیا د ډاکټر عبدالله سره د ویان په صفت وظیفه کوله، $15,000 معاش یې اخیسته. ولې دې په لندن کې چې دی پیزا خرڅوله. تاسو دې تیر تاریخ وګورئ، راځي بیا دلته. خو که دلته اصلي خبره دا راشي دغه هر شخص چې له دې ځایه وتی دی هغې د افغانیت نه انکار کړی، څنګه چې تاسو ته ما مخکې یادونه کړه. زما د امارت اسلامي نه دا غوښتنه ده من حیث د افغان په صفت باندې چې زه ځان ته افغان وایم، افغان یم، افغان به یم. هر هغه څوک چې د افغانیت نه انکار کوي د هغه د هویت واخیستل شي، دا د دوی حق دی مسلم چې هویت ترې واخیستل شي. دلته څومره دارایي لري، جایدادونه لري، دا استملاک شي. او د هغې نه وروسته دې اشخاصو ته دا اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په داسې حساسو موضوعاتو چې هغه هیڅ چاته د منلو وړ نه ده، دلته ډېرې قربانۍ ورکړل شوي دي. د ډیورن فرضي کرښه ده، دا هیڅکله نه څوک په رسمیت پیژني، نه منل شوي، نه به ومنل شي. او که چېرته یې په رسمیت پیژندلو ته اړتیا پیدا شي بیا ریفرانډوم ته ضرورت دی چې دا هم ولس پورې رابطه لري. یعنی شخص نشي کولی چې په دې اړه باندې خپل نظر ورکړي. واقعیت هم هیڅکله دا د شخص پرېکړه نه ده، دا د ولس پرېکړه ده. دا د ولس پرېکړه ده او دا باید ولس ته پاتې شي. ډېره زیاته مننه. واقعیت هم ډېر جامع معلومات دې راکړل. الله دې ستاسې په عمر کې برکت کړي. واقعیت هم که وګورو زموږ دغه ورونه چې دلته اوسېږي، په دې وطن کې اوسېږي، واقعیت هم دغې موضوع ته په کم نظر باندې ګوري او دغه خاوره د دوی لپاره کوم ارزښت لري. شاید تاسې په کلي ولس کې او همداشان په ښارونو کې چې له ملګرو سره کښېنئ په دې اړه باندې تاسې د هغوی نظرونه اورېدلي. خو موږ چې کله دلته راځو او د دغه هېوادوالو نظرونه راخلو، لکه اوس چې زه له دغه ورور سره وغږېدلم او په دې اړه باندې دوی کوم معلومات درلودل او د هېواد هغه ارضي تمامیت چې د دوی لپاره کوم اهمیت لري او کوم ارزښت لري، واقعیت هم د ستایلو دی. او خدای تعالی دې وکړي چې زموږ آینده نسلونه هم په دې اړه باندې خپل تاریخ وګوري، د خپل کلتور په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، او خاصه توګه د هغه اشخاصو په اړه باندې دوی معلومات ترلاسه کړي کوم چې له هېواده وتلي دي او د هېواد په اړه باندې خبرې اترې کوي. درنو لیدونکو، زړه مو نه غواړي چې دغه خپرونه پای ته ورسوو، خو بیا هم ناچار یو د خپل خپرونې وخت په همدې ځای باندې پای ته رسوو. تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.